بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د کمپیوټر اوله ورځ درس دی. کمپیوټر خو تاسو خپله در معلومیږي چې کمپیوټر موږ په څه طریقه چلندوو او چلېدلو بټن خو در معلومیږي چې په دا رقم چې کېږي چلېږي. خو موږ په کمپیوټر کې وینډوز 10 وایو سیسو که تاسو لیدلي ورته ورته مو لیکلي دی چې هغه څه شي دی وینډوز 10 چې وینډوز 10 موږ چې کوو وایو. دغه د کمپیوټر مخکې که د دا ځای څخه ونیسئ د دې ځای پورې هر څه چې تاسو ویناست دې ته ډیسکټاپ وایي. چې کله کمپیوټر چالانه سو دغه مخکې چې راغلی سیسو دې ته خلاصول کېږي دې ته ډیسکټاپ وایي. د دا ځای څخه ونیسئ تر دې ځای پورې دا خپل چې دی عمومي ډیسکټاپ دی. او د هغه څخه وروسته د کمپیوټر پر مخ باندې چې دغه ایکنونه پراته دي دې ته ایکنز وایي. دغه علامې ویناست د هسه چې پراته دي ورته ګورئ دې ته ایکنونه وایي. اوس ایکنونه زموږ سره پر دوه قسم دي، یو چې د سیسټم ایکن دی بل یوزر ایکن دی. سیسټم ایکن هغه ټول کېږي چې خو دې په کمپیوټر کې خپله ځان راسي، لکه دا د پي سي ده مثلا دا ایکن دی دغسې مثلا راځي ورته ګورئ وینې دا ایکنونه چې دي دغه ایکنونه دي چې په کمپیوټر کې خو دې خپل ځان را رواني. او یوزر ایکنونه هغه ټول کېږي چې موږ وراچوو. مثلا دا ورته ګورئ فولډر ما جوړ کړی دی دا فولډر ما جوړ کړی دی او دغسې دا دی دا هغه ایکنونه چې ما وراچولي دي ستاسو چې موږ وراچوو دا چې دي دا یوزر ایکنونه دي. او د هغه څخه وروسته لاندې یوه پټۍ ده، دغه پټۍ که تاسو ویناست وینې یوه تور پټۍ را روانه دې ته ټاسک بار وایي. د دا ځای څخه ونیسئ تر دې ځای پورې دا خو د چې ټاسک بار دی. په ټاسک بار کې اول چې دی سټارټ دی، سټارټ مینو چې دی د هغه بټن دی که راسي دلته کلیک پر وکړئ دې ته خپله څه وکړي دې ته سټارټ مینو وایي. سټارټ مینو داسې کار کوي که چیرې زموږ په کمپیوټر کې هر پروګرام چې موږ نصب کړی په کمپیوټر کې هغه پروګرام که چیرې موږ نسو پیدا کولی نو بیا به راځو ورته ګورو دلته به کلیک پر کوو هغه نصب پروګرامونه دلته چې کوو موږ پیدا کوو چې هر پروګرام موږ نصب کړی دلته چې کېږي پیدا کېږي دلته نو دې ته څه وکړي دې ته سټارټ مینو وایي. او د هغه څخه وروسته دا سرچ دی چې یو سرچیه چې هر څه سرچیه راسي ورته ګورو دلته کلیک پر کوئ چې کله کلیک وکړئ دا راغلی. مثلا که چیرې یو پروګرام پیدا کوئ خو راځئ ورته ګورو دلته ګورئ که چیرې دلته نه و نو بیا به راځئ ورته ګورو دلته به کلیک پر کوئ چې کله کلیک وکړئ کې دلته سرچ کړئ که چیرې هغه زموږ سره نصب و نو عموما چې کېږي سرچ کېږي. بس که زه راسم ورته ګورو دا پروګرام دا دې سرچ کړئ چې کله دې سرچ کړئ ورته ګوره دا دې غوښت چې سو راپورته سو. او که چیرې راپورته نه کړئ نو پوس چې موږ سره هغه پروګرام انسټال نه دی نصب نه دی سیسو که نصب وي نو چې کوئ راپورته کوئ. او د هغه څخه وروسته دغه چې دي د ټاسک بار ایکنونه دي دا ورته ګوره د ډیسکټاپ ایکنونه دي او بیا دا د ټاسک بار ایکنونه دي. دا هسه چې تاسو ویناست ورته ګوره دا چې دي دا د ټاسک بار ایکنونه دي. د هغه څخه وروسته د دغه ځای څخه ونیسئ تر دې ځای پورې دې ته نوټیفیکیشن ایریا وایي. په نوټیفیکیشن ایریا کې مثلا ورته ګوره نیټورک دی دغسې ورته ګوره پاور چې بیټري د ویډیو مې دی لانګویج چې ژبه ده ورته ګوره انګلیش که پښتو وي دا ژبې دي. او راځه ورته ګوره ډیټ اینډ ټایم د سیسو که وخت او تاریخ معلوموي په دې ځای کې ورته ګوره دا دی. په دې نیویګیشن پین باندې ورته ګوره په نیویګیشن پین ورته ګوره دا ټول چې کېږي درته معلومېږي. نو هر شی ورته ګوره چې تاسو معلومات دې ځای څخه ورته ګوره وینئ دا معلومېږي. دغه ورته ګوره د ټاسک بار چې شي کار دی ګوره دا ځای څخه ونیسئ تر دې ځای پورې دا خو ورته ګوره چې دی ټاسک بار دی. په هر ټاسک بار دا ایکنونه دي دا سټارټ مینو ده او دا سرچ دی او دا ورته ګوره دې ځای څخه دا پاور دا شیان چې کېږي درته راځي. د هغه څخه وروسته که زه اوس راسم ورته ګوره زموږ سره په موس کې دوه بټنان دي، یو رایټ دی او بل چې دی لیفټ دی. رایټ بټن داسې کار کوي که زه وغواړم چې د یو شي معلومات غواړم نو رایټ بټن که کلیک وکړي د هغه معلومات درته راځي او لیفټ کلیک که په وکړي عملي کار کېږي هغه چې کېږي درته خلاصوي. اوس ورته ګوره دا یو عکس دی یا مثلا دا فولډر د سیسو یا دا دی یا دا فولډر د سیسو چې هر شی یې. اوس که زه راسم ورته ګوره پر دې باندې ډبل کلیک کوم کوم کلیک لیفټ کلیک معنا چپه کلیک چې کله ورته ګوره چپه کلیک پر وکړي ډبل سیسو ورته ګوره دې شي کې عملي کار یې پر وکړي را خلاص یې کوي. او که چیرې زه راسم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم چې کله رایټ کلیک پر وکړي ورته ګوره د معلومات به راسي وایي څه پکې کاپي کوي ډیلیټ یې اوپن کوي رینیم کوي څه پکې. نو زموږ سره په هر موس چې دي دوه کلیکونه دي یو لیفټ دی بل رایټ دی. لیفټ چې دی د یو شي باندې عملي کار کوي را خلاصوي او رایټ چې دی دغه کوي د معلومات درته راوړي سیسو چې هر شی معلومات غواړي هغه چې کېږي درته راځي. اوس نو زه راځم ورته ګوره د کمپیوټر پر مخ باندې دلته په خالي ځای ګوره په دې دغه به نه درېږي پر یو ایکن به درېږي نه د هغسې پر خالي ځای باندې به رایټ کلیک وکړي چې کله دې رایټ کلیک وکړي دلته ورته ګوره وینې یوه منیو را خلاص شوله. که راسي ورته ګوره دې ځای څخه دې ته پاور کې لیکلي پاور د پاور څخه بار دې چې دې خوا ته راسي ورته ګوره ته لیکلي لاک دی سویچ یوزر دی سین آوټ دی سیسو دا ټول ورته ګوره چې کړي دي لیکلي دي. اوس نو په اول کې ورته ګوره لاک چې دی دې ته ویل کېږي وایي د کمپیوټر چې که قلف یې کړ. قلف دا معنا لري که چیرې زه وغواړم چې دلته زموږ سره یو شی را خلاص شي نو اوس که زه راسم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم په دې کې ورته ګوره پاور لیکلی دی. پاور په اصل کې د یو شي بندول یا چلول خو دا ټول ورته ګوره په دغه باره کې چې کېږي خبرې کېږي دا ټوله انشاءالله درته وایم. په دې اول کې لیکلي دي لاک څه معنا لري که چیرې زه وغواړم چې شاید ما یو پروګرام را خلاص کړی دی مثلا دغه یو پروګرام چې هر شی دا مې را خلاص کړي
صحیح شو. زه راځم ورته ګورم مینې دا زموږ طرف ته ګوره خلاص دی. کوم پروګرام دی؟ دا پروګرام بیا راسره خلاص دی، دا پروت دی. اوس که زه چیرې راسم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم، که چیرې زه دا پر لاک باندې کلیک وکړم، لاک داسې کار کوي دا پروګرام نه ختموي. صحیح شو. دا پروګرام دغسې ولاړ دی، سیده موږ کمپیوټر چیرې بیایي د لاک ځای کې، د کمپیوټر چې کله د قلف ځای صحیح شو ویلکم سکرین هغه ځای کې ته ورولي. اوس که زه راسم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم، چې کله کلیک وکړې ورته ګوره دا یم راغلم صحیح شو دا دی. اوس که زه راسم ورته ګوره مینې دې ځای کې څخه زه پاسورډ ور اچوم، چې پاسورډ یې ور اچوئ ګوره پروګرام یې نه دی ختمه کړی، پروګرام چې دی ولاړ دی. صحیح شو. او که زه چیرې راسم ورته ګوره پر دغه باندې بېرته رایټ کلیک وکړم، پاور ته راځم، پر پاور باندې کلیک کوم، دلته لیکلي سویچ یوزر. سویچ یوزر بیا داسې کار کوي که چیرې ته په کمپیوټر کې 2 او 3 اکاونټونه جوړ کړې، نو په سویچ یوزر چې کله کلیک وکړې سیده مو اکاونټونو ته ورولي. صحیح شو. که یو اکاونټ یې، که 2 یې، که 3 یې، که 4 چې هر څو جوړ کړي هغه چې کوي ورولي. او د هغه څخه وروسته سین اوټ. سین اوټ بیا داسې کار کوي که راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې، نو زموږ سره د هر څه پروګرامونه چې دا ټوله ختموي کمپیوټر چیرې بیایي د لاک ځای کې ته بیایي، د کود ځای کې ته بیایي. اوس د دوی دوه په مابین کې دونه قدر فرق دی، دا هم ویلکم سکرین ته بیایي او دا هم ویلکم سکرین ته بیایي. صرف دونه قدر فرق شته چې دغه لاک چې دی موږ ویلکم سکرین ته بیایي پروګرامونه نه ختموي، او سین اوټ چې دی ویلکم سکرین بیایي پروګرامونه چې کوي ختموي، چې هر څو پروګرامونه را سره ټول چې کوي ختمېږي. نو اوس زه پر دې باندې کلیک نه کوم، ځکه چې که کلیک پر وکړم دغه ویډیو چې دا کمپیوټر ویډیو چې شروع ده صحیح شو دا چې کوي د منځ یې باسي، ځکه چې هر پروګرام را خلاص یې هغه ټول چې کوي د منځ یې باسي. او د هغه څخه وروسته که راسې ورته ګوره سلیپ. سلیپ چې دی په اصل کې بدلولو ته ویل کېږي. که زه راسم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړم، کمپیوټر چې دی بندېږي نه، منځ کې د کمپیوټر د مخ سکرین چې دی دا بند صحیح شو. په اصل کې کمپیوټر سی پي یو چې دی چې دی چالان دی صحیح شو. نو دا په دې صورت باندې منځ کې ورته ګوره دی چې کېږي بېدېږي، د بېدلو په شکل دی. او د هغه څخه وروسته زموږ سره یو هایبرنیټ دی، بل چې دی شټ ډاون دی، دا هم شټ ډاون دی او دا فل شټ ډاون دی. هایبرنیټ داسې کار کوي وایي چې ته هر څه پروګرامونه را خلاص کړي دا ټول پروګرامونه به دغسې ولاړې کمپیوټر پر مخ باندې بندوي، دا د هایبرنیټ کار دی. او شټ ډاون بیا داسې کار کوي چې هر څه پروګرامونه دې را خلاص کړي پروګرامونه هم د منځه باسي او کمپیوټر هم چې کوي بندوي. دا هایبرنیټ او شټ ډاون داسې کار کوي لکه لاک او سین اوټ. لاک ګور داسې کار کوي چې په پروګرامو کار نه لري کمپیوټر ویلکم سکرین د پوز کې ته بیایي. هایبرنیټ بیا داسې کار کوي چې په پروګرامو کار نه لري کمپیوټر ګرسي پر مخ باندې بندوي. سین اوټ داسې کار کوي چې پروګرامونه هم ختموي کمپیوټر چیرې بیایي ویلکم سکرین د پوز کې ته ورولي، چې کوم ځای کې موږ پاسورډ اچولي هغه ځای کې ته ورولي. او شټ ډاون بیا داسې کار کوي چې په پروګرامونه هم د منځه باسي او کمپیوټر چې کوي پر مخ باندې بندوي. او د هغه څخه وروسته چې دی ریسټارټ داسې کار کوي صحیح شو. که چیرې زه راسم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړم کمپیوټر پله بندېږي بل چې کېږي چالان. او ریسټارټ داسې کار کوي که راسې ورته ګوره دلته پر پاور باندې کلیک کوم، ریسټارټ باندې کلیک کوم. ریسټارټ داسې کار کوي چې کمپیوټر بندوي بیرته چالانېږي. ګوره ته د پاور بټن نه وایې، په بټن باندې کار نه لري، کمپیوټر بندېږي بیرته چالانېږي، نو دا عموما چې کار کوي دا د ریسټارټ کار دی صحیح شو. نو دغه ما په دې خاطر عملي نه کړه، که چیرې زه پر هر یوه باندې کلیک وکړم نو زموږ سره دا کمپیوټر چې کومې ویډیو موږ چالانه کړې ده نو دا هم ختمېږي. نو تاسې خپل در سره عملي کوي، پر هر یوه باندې جلا جلا کلیک وکړئ صحیح شو، نو هر یو جلا جلا در سره عملي کوي. دا ریسټارټ اصل کې دې لپاره دی که چیرې د کمپیوټر ډېر بند کېدی یا هلته سرچینګ ډېر کوئ نو باید په ریسټارټ کې چې ریسټارټ وکړئ کمپیوټر بندېږي بیرته چالانېږي، چې بند شو او چالان شو نو کمپیوټر بیرته خپل انجام ته ورځي صحیح شو، نو بیا ښه کار درته کوي صحیح شو. نو دا چې کار و دا د پاور کار و، عموما موږ کولی شئ چې په دې صورت باندې. خو اوس چې کله کمپیوټر تاسې چالانه کړئ د بټن څخه صحیح شو، نو بیرته د بټن څخه بندوئ مه. که چیرې تاسې د بټن څخه بند کړئ دی بند نه یې، په اصل کې دغه د کمپیوټر د سکرین دا رڼا چې ده دا چیم شي چې موږ وینو پر دا سکرین باندې صحیح شو، دغه پر ډیسکټاپ باندې دغه ماسک بند شي، په اصل کې کمپیوټر سی پي یو چې شي وي چالانه وي. نو چې تاسې کله بندوئ نو بیا به راځئ ورته ګورئ دلته به رایټ کلیک کوئ، پاور ته به راځئ دلته راسه ورته ګورئ فول شټ ډاون ته پر دې باندې کلیک وکړه، چې کله یې کلیک وکړئ کمپیوټر پر مخ باندې بندېږي. یا به راځئ ورته ګوره دلته بیا بندوئ، او یا به راځئ ورته ګوره دلته په سټارټ مینو باندې به کلیک کوئ، چې کله کلیک وکړئ دلته هم شټ ډاون شته، دا په دې کې باندې کلیک وکړه دلته بندېږي. او یا د ده شارټ کټ چې دی الټ F4 دی. که زه راسم ورته ګوره وینئ دې ځای کې څخه الټ نیسم F4 وایم صحیح شو، چې کله دې F4 واسي شو هغه چې کېږي دلته راځي چې راغلی صحیح شو باید دې ځای کې سټیم کول چې کې باندې کې نو الټ F4 یې شارټ کټ دی. او یا به راځئ ورته ګورئ دې ځای کې څخه بیا دلته بندوي، او یا به راځئ په دغه کمپیوټر پر مخ باندې به رایټ کلیک کوئ، چې کله رایټ کلیک وکړئ دلته دې چې کوي دې ځای کې څخه فول شټ ډاون باندې چې کې بندوي صحیح شو. نو په دې صورت موږ کولی شو چې یو کمپیوټر چې کو بندې کړو، چالانده کې چالانده د بټن څخه چالانېږي او کې بیرته بندوي، نو په دې صورت موږ کولی چې کو بندې کړو. نو نن دپاره دغونه قدر بس دی صحیح شو. په بل درس کې انشاءالله که خدای کول ویو دی او دا شیان به انشاءالله که خدای کول وبیا وایو صحیح شو. دا کار دی.